سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. صدق الله العظيم. سورة البقرة مقصد بیان د څلورو مسائلو: اثبات التوحید، اثبات الرسالت، جهاد و انفاق فی سبیل الله تعالی. دا هغه مسائل دي چې د ډومبني دو تعلق د اصول مهمه سره دی او رستنی دو مسائل تعلق د اصول ممده سره. اصول مهمه هغه اصول چې هغه اهم دي د پاره د عقیده. اصول ممده هغه اصول چې هغه امدادي دي د پاره د دې عقیده او د پاره د عمل دي. نو په دې صورت کې دو اصول مهمه صراحتاً، دو اصول ممده صراحتاً ذکر کړي او ضمناً ور سره د اصول مهمه دو نور اصول او اصول ممده دو آخري دا هم ذکر کړي خو هغه ضمناً. نو چې څنګه صورت کې دا څلور مسلې دي، صورت دا شان څلور حصې دي. اول حصہ صلاحیتونه په اول حصہ کې اوله مسله ذکر کړي اثبات التوحید. دویمه حصہ د یوسلیونا یوسل شپږ اویایمه پورې په دویمه حصہ کې دویمه مسله اثبات الرسالت. دریمه حصہ یوسل اویانا 253 پورې په دریمه حصہ کې جهاد فی سبیل الله تعالی او سلورم حصہ د 254 نه تر اخره پورې په سلورم حصہ کې انفاق فی سبیل الله تعالی ذکر کړي. اول حصہ چې سل آیات دي دا مزید تقسیم دی په دریو ابوابو. باب اول شل آیات هغه باب کې بیان د فرق ثلاثه کوي چې دا هغه اجمالی بیان هغه په سورۃ البقره سورۃ الفاتحه کې شوی و. نو د دې سی په باب اول کې داغه توضیح کوي، داغه وضاحت کوي. بیا دویم باب د 20 آیت نه تر آیت یو کم سلويخ پوری چې هغه مونږ اختتام ته رسولې دي. په دې دویم باب کې هغه اصل مسله د دې سی ذکر کوي چې هغه اثبات التوحید دی. نو داغه بیان شوی دی. اوس د کم ځای نه چې ما تلاوت کو د آیت نمبر 40 نه تر آیت نمبر 96 پوری 96 نمبر آیت پوری دا دریم باب د اخیری باب د دې حصے چې په دې دریم باب کې الله رب کریم خطاب کوي، خو خاص خطاب کوي. عنوان همغه مسئله د عبدو ربکم، خو فرق الته داو چې خطاب الته عامو
و یا ایها الناس سره ټولو خلکو ته چې عبادت وکړي د رب خپل. اوس په دې باب کې هم هماغه مسله ده اثبات التوحید دی، خو خطاب دلته خاص کړی دی، څه خلک خاص کړي دي چې هغه بنی اسرائیل دي، اولاد د یعقوب علیه السلام هغوی خاص کړي دي. دکه د صورت په امتیازاتو کې مونږ ویلو چې په دې صورت کې زیات تر رد شوی دی د یهودو، رد شوی دی د بنی اسرائیلو. نو د دې نه هغه تردید د بنی اسرائیلو شروع شو، ځکه دې ځان ته د پیغمبرانو بچی ویل او یقینا وو دي، او باوجود د دې دوی د نور عبادت کولو. چا عزیر علیہ السلام تخپل الہ ویلو او چا پکې عیسی علیہ السلام تخپل الہ ہوئے، چا پکې د سخی عبادت کو سخی ته الہ ہوئے. نو دی وجه الله پاک دلتا دی خاص کړی دی چې تاسو عبادت کوئ د رب خپل، د بل چاو نه کوي. او یاد ساتئ دې ته مونږه په اصطلاح کې وایو تخصیص بعد التعمیم. دلتا تخصیص شوه دی بعد التعمیم، څه خلک خاص کړي دي پس د خطاب عام نه رستو عام خطاب یا ایها الناس او ټول خلکو، د دنیا ټول خلق عرب دی، عجم دی، تور دی، سپین دی، مالدار دی، غریب دی، بادشاہ دی، گدا دی، ټول پکې شاملو. ټولو ته خطابو که کافرانو، منافقانو، مومنانو ټولو ته خطاب چې عبادت اجزا اقسام دا محض د پار دیو الله کی بل چاله مکوي. نو حالت عامه خبره وا، اوس دلته خاص خبره ده، خاص خلق دی هغه بنی اسرائیلیان دی. نو دیتا وی تخصیص بعد التعمیم، تخصیص یو کو بنی اسرائیل خاص کو پس د عام خلقنا. چلتا یا ایها الناس عامو، دلتا یا بنی اسرائیل خاص شو. نو بنی اسرائیل دلتا خاص شوی دی. وضاحت بمونږ رستو کو، بیا هم واوري چې په دې حصہ کې هم هغه مسله د عبودو ذکر کړي. عبودو ربکم اشاره پکې هم دی ډومبني آیت کې کوي یا بنی اسرائیل. دا اسرائیل دا د عبرانی ژبې لفظ دی، د عبرانی ژبې لفظ دی. دا د یعقوب علیه السلام لقب، دا د یعقوب علیه السلام نومو. اسرا مانا عبد، ایل مانا اللہ، اسرائیل یعنی عبد اللہ. یعقوب علیہ السلام ته عبد الله هم ویلو، ولی هغه عبادت د الله کولو. نو خطاب په داسې اندازو کو چې یا بنی اسرائیل او اولاد د هغه چا چې هغه عبد الله، هغه عبادت د الله کولو. نو چې تاسو ځان ته د هغه اولاد وای، ځان ته نسبت داغه کوي چې مونږ داغه بچیو، نو بیا هغه عبد الله او تاسو هم عبد الله شي. فقط د یو باری تعالی تاسو هم عبادت وکي. نو په دې انداز سره دلته ماغه خطاب راوړی دی د عبودو، خو خلک خاص کړي دي. بل خبره دا باب مزید تقسیم دے پشپگو خطاباتو باندی. دا خلاصه درته مولی کئی، خلاصه ضروری دا خزم درسونو کی. پدی رز چیز تاستا خلاصه وام نو کوششو کئی چی یو ٹکی اولی کیو دا یاد کی بیا، لیکن چی دا تاسو یاد که قرآنم مخیطه شو. نو دا باب تقسیم شوه دے پشپگو خطاباتو. خو اول رکو د دې باب بطور تمهید دی ښه، لکه آیت 40 نه تر آیت 46 پورې دا یو رکو، 40 نمبر نه 46 آیت پورې دا یو رکو دی. دغه رکو بطور تمهید راوړي، بیا ورپسې خطابات شروع کوي. شپږ تمهید څه ته وایي؟ تمهید د مهد نه دی، مهد زنګو ته وایي.
څنګه چې یو تن په زنګو کې کینی او هغه ټال ته وروسته راخ کې او هغه بیا ورخوشي کې نو لاره کې چې څوک ولاړي هغه ته ټول لري شي لاره صفا شي. نو دی وجې تمهید وای چې دې سره هم مخکې څوره مضامین را روان دي هغې ته لاره صفا کیږي. لاره ورته صفا شي نو تا ته بیا آسانه شي چېره په دې کې کومه مسله بیانوي. نو اول رکوع بطور تمهید، په دې تمهید کې څه شی ذکر کوي چې په دې سره مخکې مضامینو ته لاره صفا کیږي. په دې تمهید کې یاد ساتئ 3 اصول د یهودیت ذکر کوي چې هغه اصل الاصول دي. اصل اصول د یهودیت دغه 3 دي، بقای نور ټول دې ته شامل دي، دا جامع دي. او ورسره 3 اصول ذکر کوي د پاره د مؤمنانو، یا 3 صفات ذکر کوي د پاره د مؤمنانو چې دا اصل دي د پاره د مؤمنانو. نو پدی تمهید کې کل شپږ خبرې شوې، یو 3 اصول د یهودیت او 3 اصول د مؤمنانو. دا یو ویم ولیکئ ځان څخه. 3 اصول د یهودیت. اول اصل تحریف، تاحا را یافا تحریف، حرف نه دی، حرف معنا اړول. نو تحریف کې سوي دوی د الله د کلام آیات به دوی اړولو، د خپل خواهش موافق هغه به بدلولو. دا اصل د یهودیت دی چې هغې د الله کلام کې تحریف کړی دی او کوشش کوي اوس هم لګیا دي کوي. دا اصل د یهودیت اول چې دوی د الله تعالی په آیتونو کې د الله په کلام کې تحریف کوي، د هغه کلام کې تبدیلی کوي، د خپل خواهشاتو موافق پای کې لیکل کوي. نو دا ړومبنی اصل د یهودیت چې اشاره ورته کوي 140 آیت کې ولا تشترو بیااتی ثمنا قلیلا، چې دوی د الله په آیتونو باندې دنیا غوره کوي. وی الله مونږ ته امر کړی دی، الله په دین باندې اغستل جایز کړی دي. دې ته وایي تحریف. دا به پخوا یهودو کولو، نن د دې امت یهودیانې کوي، ناکاره مولیان. تحریف دا غ زمانه نه په مولیانو کې را روان دي. یهودو کې او یهودو نه منتقل شد زمون دي مولیانو صاحبانو ته چې پټکی پسر دي. او حقیقت دا دی چې دا یهود دي. دی وجي شاه ولی الله علیه رحمه غ فرمایي په خپل کتاب الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کې، الفوز الکبیر فی اصول التفسیر د شاه صاحب رحمه الله کتاب دی. هغه وی اگر می خواهی ببینی یهود را که ته غواړې چې یهودیان ووینې په دې زمانه کې، نو وی پس ببین علماء سورا، ناکاره مولیان وګوره، علماء سو ګوره، دغه یهودیان دي، دغه شی یهودیان. نو دا اول اصل د یهودیت چې تحریف کولو. او بل خبره دلته وی لا تشترو بیااتی ثمنا قلیلا، دینم ثابت شو تحریف د صد پاره کولو د لګو پیسو د پاره د دنیا د پاره. دغه تحریف اصل مقصد چې دی په دی باندې دنیا واخلي، دنیا وګټي، په دی پیسې وګټي. دا اول اصل د یهودیت د الله په کلام کې تحریف کول د پاره د حصول د دنیا. بیا ورپسې دویم نمبر اصل د یهودیت چې هغه کتمان الحق دی. کتمان الحق، کاف تا میم الف نون، کتمان. کتمان معنا پټول، د حق پټول. دا د دې دویم اصلو چې اشاره ورته کیږي 240 آیت کې ولا تلبسوا الحق بالباطل. نو بیا وی وتکتم الحق، یعنی ولا تکتم الحق، او مپټوي حق لرا. دی با حق پټون کیو.
دا دویم اصل د یهودیت چې هغه مسله وه هغه به یې پټول او هغه به یې نه بیانولو. ما تاسو ته ویلو په سر کې چې دا صورت ډېر جامع صورت دی. په دې کې هغه خباثات، هغه صفات، اوصاف ذکر کیږي عموماً چې هغه جامع اوصاف وي، جامع خباثات وي. مخکې چې څومره خباثات صفات راځي ټولو ته به دا شامل. نو دا دویم اصل د یهودیت چې کتمان الحق دی، حق پټول دی، دا د دې دویم اصلو. یعنی یهودیت ته یو تن به نشو دننه کېدی تر څو چې باغي تحریف ته غاړه کېنښو. او تحریف دی به څه دپاره کوله؟ د دنیا د حصول دپاره. یهودیت ته به دننه کېدی نشه تر څو چې به دی حق نه پټولو. چې حق به پټ کو نو دی به په یهودیت کې دن نشو. او تاسو په ایمان سره ووایئ قبلې ته مخ کوي، قرآن هم مخې ته دی، او په ایمان سره ووایئ چې دا کومې پلیتې زه ذکر کوم دا زمونږ په دې ناکاره مولیانو کې شته که نشته. هر یو به د زړه نه وایي چې او شته. ډېر کم علما دي علماء حق چې هغې کې نشته. خو زیات تر مولیانو کې وګورئ د الله کلام د پیغمبر احادیث اړی راړی د خلکو د خوشحالولو دپاره چې ورله دنیا ورکی. حق مسئلې پټۍ د شرک بیان نه کوي، رد د شرک نشته، رد د بدعات و رسوماتو نشته، حق پټ کړی دی. دا که یهودیان دي که نه دي. نو دا دویم اصل د یهودیت چې هغه کتمان الحق دی، حق پټول دی. دریم اصل بیا ورپسې ذکر کوي آیت نمبر 43 کی 43 کی دریم اصل ترک العمل، عمل نکول په خپل علم باندې. دا دریم اصل د یهودیتو. نو الله پاک فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. تاسو وینا کوي خلکو ته بالبر په نیکو باندې، وتنسون انفسکم او پرېښودې تاسو خپل ځانونه، او حال دا دی چې تاسو لولئ د الله کتاب. تاسو کې عقل نشته وخورو. خلکو ته به دې مسائل بیانولو بر سر منبر، او خپله به پې دوی عمل نه کولو. دا دریم اصل د یهودیت ترک العمل، عمل نه کول. نن ته وګوره د دې امت چې څومره یهود دي په هغې کې هم دا شته. پس منبر باندې ناست وي، خلکو ته وایي چې زکات ورکې، خلکو ته وایي سرسایه ورکې، په سرسایه کې دوره ثواب دی، قرباني وکړي په دې کې دوره ثواب دی، د یو ویښته په بدل 10 نیکۍ دي. خلکو ته مسله کوي، او چې بیا ورته خپله وګورې نو نه زکات ورکوي، نه به چېرته صدقه دي ورکړي، نه به چېرته سرسایه ورکړي، نه به قرباني کړي. یهود دقه شی وخه. خلکو ته به مسائل بیانولو چې تاسو مال ولګوئ په دې کې ډیر اجر دی، جنت ته به داخل شي، خو خپله به هغې چرې مال نه لګولو. لکه نن تاسو په ایمان سره وایئ دا مولیانو کې شته که نشته. دا ناکاره مولیان د منبر په سر به درته مسلې کوي د زکات او د خیرات او د صدقات او د سرسایي او د فطراني او د شکراني او د نظراني. او په خپله چېرته مونږ یو ملا صحیح نه که چې هغه ویل یاره زما د کور 10 افراد دي او دا د دې سرسایه ده چې دا چاله ورکړه. ملا زکات او صدقات او فطرانه ورکول خو لرې خبره، چې هغه بیا اعلان هم د پاسه کوي چې میم زرما او ټولې زما. په علاقه کې چې څومره خلک دي، څومره د دوی سرسایي، څومره شکرانی وي، څومره نظرانی وي، څومره زکاتي دا مال راوړي، میم زرما ټولې زما. او بل خوا به یو غریب لاچار مسکین فقیری کور کې به د وړو درک نه لګي، دا هغه حق بم دا مولا خېټې ته کی،
دا یهودیان دي. خفه کېږئ مه زما په دې خبرو. که تاسو کې خپله لږ ایمان وي نو چې تاسو خپله د خباساتو ته وګورئ، د اصول د یهودیت ته وګورئ، نو خپله به هم زړه ومني، ضمیر به هم تسلیم کړي دا خبره چې واقعي دا پکې شته. نو دا دریم اصل د یهودیت چې هغه ترک العمل د عمل نه کول دي په خپل علم. مولیانو هم نه کولو، پیران هم داسې وو. لکه پیرانو ته وګوره، خلکو ته وایي چې 4 رکعاته مونځ په دې ټایم کې وکړو، دوره وارې سورتونه په دې کې ووایه. خلکو ته د مونځونو د وظایفو د ذکر اذکارو چې د ځان نه جوړ کړي د هغې مسایل بیانوي، او چې خپله ورته وګوري مونځ نه کوي، ګیره به یې په مخ نه، عبادتونه نه کوي. ولې؟ وایي پیر صاحب رسېدلی دی او بالکل رسېدلی دی جهنم ګړۍ ته، انشاءالله مړېدل دي، مردارېدل دي او جهنم ته دننه کېدل دي. نو مولیانو ترک عمل وکړو، پیرانو هم ترک عمل وکړو. مولیانو د پیسو په باب، پیرانو د عبادتونو په باب. نو دا دریم اصل د یهودیت چې هغه ترک العمل د عمل نه کول دي. اول اصل د یهودیت تحریف، د الله په کلام کې، د الله په آیتونو کې د ځان نه خبرې ګډوډول. لکه نن مولیان کوي، د قرآن آیتونه وي او د هغې نه د خېټې نه مسایل بیانوي. چېرته پې د قرآن د یو آیت، پیغمبر د یو حدیث، د یو صحابي قول، د یو تابعي قول، د یو مفسر قول پې پیش کولی نشي او مسله به بیانوي. حق به پټوي، د خلکو نه توحید او سنت نه بیانوي. د ډومبۍ درېمې څلوېښتي کال د دې خرافات و بدعات و رد د دې د خولې نه به ته وانه بلکې خپله به پکې ناست دي، پرلت بېوالي او داریجې به خوري. دارنګ په ودونو کې د ډنګ او ډوچ او د دې اشیاو، د دې خرافاتو ډوډۍ، د دې د رد کول لرې خبره، په خپله پکې ناست دي او هغه خوري، ځان ډکوي، خلکو ته مسله نه بیانوي. ما څه وخت په دغه کې درس کولو په سټي ټاون کې، هلته زما مین درس و. دا غزي نه زمونږ د درس ډېر زیات ملګري وتي، اوس لګیا دي درسونه کوي. یو ملګری پکې د حلقې امیر هم دی، دا د ما هغه درس نه وتي و ټول، او لګیا دی اوس کار کوي. الله دې نور هم پکې خیر واچي. هلته ما درس کولو، زمونږ ملګري و د هغې مور وفات شوې وه. نو په هغه مرګ کې موږ دریم او ړومبې او اول خیرات پرې نه ښودو. نو د هغې د علاقې نه یو مفتي راغلی و، چې حالات یې ولیدو نو پاسېدو، وایي کومه طریقه چې دوی کړی وایي دقه اصل طریقه ده د نبي علیه الصلاة والسلام. و ما ته هغه درس ملګری غوږ کې وایي استاد جي، وایي 20 کاله کېږي د دې بېایمانه په هغه علاقه کې، وایي چېرې دا مسله یې ونه کوي. دلته یې وکته چې لاره همواره ده، نو راځه ته هم پکې یو نمبر 2 سیوا که ځان ته. په علاقه کې دا مسله چېرته نه دی بیان کړې، دلته بیانوي. نو دا که یهودو په شان حق د خلکو نه پټ کړی دی، حق نه بیانوي. ولې؟ بیا به ورته سرسایي نه میلاویږي، حاجي صاحب به ورته تندې تریو کړي. او دریم اصل ترک العمل، عمل نه کول. نو دا 3 اصول د یهودیت په دې آیتونو کې ذکر کوي. او بیا ورپسې 3 اصول د ایمان والو ذکر کوي، چې ایمان والو اوصاف بسوي د دې په مقابله کې. اول سیز بوي صبر. صبر دې ته نه وایي چې هغې تحریف کوي، کتمان الحق کوي او ترک عمل کوي. نو ته صبر وکړه، خیر دی څه مه وایه نه. صبر دې ته نه وایي چې په ارام کښېنې او سیټ ته. صبر وی الاستقامت فی الدین، په خپل ځای به درته معنه کوم. استقامت اختیارول په خپل دین باندې، کلک ودرېدل دین دپاره، نه تحریف نشته، کتمان الحق نشته، ترک عمل نشته، د دې رد کول دا صبر دی.
دی به د راغورځولو کوشش کوي، تا پسې به پراپیګنډې کوي، ستا د بدنامولو کوشش به کوي، ستا د وجلو کوشش به کوي چې ته کله د دې خلاف ودرېږي او د دې هغه اصول ورته بیانې او تردیدي کې، پتا به د کفر فتوی کیږي. نو دغه موقع کې بستا کار سوي صبر، الاستقامت فی الدین، په دین کې ځان کلکول، مضبوط درېدل ورته. امر النهی د الله د کلام او د پیغمبر د سنت نه بیانول، نه یریدل د چا نه، دې ته صبر وی په دین کې. نو دا اول اصل د مؤمنانو چې کله داسې حالات جوړ شي، یهودیان پاره زمانه کې وي، دی زمانه کې خو سم ډیر دي، نو دا حق پرستو کار بسې وي که نارینه زنانه، استقامت به اختیاري په دین کې، د دوی په خلاف به آواز اوچتې ودرېږي به. ګوریات ساتئ که د دې خلاف هم آواز ونه کو، نو قیامت پر ورځ به الله پاک درنه خامخا د دې شي تپوس کوي چې ستا سترګو په وړاندې زما د دین خلاف کېده، ولې تا کې دوره غیرت نه و، تا کې دوره ایمان نه و چې تا لږ آواز اوچت کړی وي د هغې په خلاف. دې وجې تاسو ټولو ته وایم کوشش وکړئ درسونه شروع کړئ، مناظرې او بحث مباحثې د استاد محترم خبرې چا سره مه کوئ، د هغې څه فایده نشته. قرآن کریم بیان کوي، هر چاته قرآن وښایئ، د قرآن کریم په بیانولو په ښودلو سره تاسو وګورئ چې څومره انقلاب راځي. هر یو سړي کې شعور بیدار کوي، یو تن دې بیدار که 100 تنه به هغه نور بیداري، په دې طریقې سره به انقلاب راځي. نو اول اصل د مؤمنانو هغه صبر دی، الاستقامت فی الدین، استقامت اختیارول په دین کې. سمانا د هغې د تحریف، د کتمان الحق او د ترک العمل تردید کول، د هغې خلاف آواز اوچتول، دا صبر دی په دین کې. دا اول اصل د مؤمنانو د پاره. دویم الصلات، الصلات عبادات بدنی کول، بدنی عبادات چې څومره ته کولی شي. صلات ذکر کوي، منځ مراد ته ټول عبادتونه دي، په خپل ځای به وضاحت کوم. جهاد ته مراد دی، مال لګول ته مراد دی، چې اوس ته استقامت په دین کې اختیاري، هغې دپاره جهاد هم کول دی، نو هغې ته به هم غاړک دی، هغې دپاره مال لګول دی، ته به هم غاړک دی، هغې دپاره هر قسمه قرباني ورکول دي بدني، دا ټول ستا بدني عباداتو کې به شامل وي. ته به دې سیز ته غاړک دی، دین کې به استقامت اختیارې، کلک به ولاړې په دین. بدني عبادت به کې، دا دویم اصل د پاره د مؤمنانو، یا دا چې استقامت د اختیار کو په دین کې. نو دې سره سره اوس منځونه هم ډېر که، مراد ته صرف منځ هم کېدی شي، منځونه ډېر که د الله پاک نه مرسته امداد غواړه چې الله د امداد کوي. فرایض کې، واجبات کې، سنن کې، نو نوافل تم زور ورکا، ځکه په نفل سره، نفل کاغه منځونه یا صدقاتی بنده الله ته ډیر زیات نږدې کیږي. کم یو تن زنانه وي نارینه وي، هغه غواړي چې د خپل الله ته د هغه دوستي جوړه شي، الله څخه هغه دوست شي، نو هغه دی مالی او بدني نوافل ډیر زیات کی، وقتاً فوقتاً د ته بخپله اندازه کیږي چې الله ته څومره نږدې شه. نو دا دویم اصل د پاره د مؤمنانو چې هغه صلات عبادات بدني کول دي، دی به بدني عبادتونه هم کوي، د یهودو په شان ترک العمل به نه کوي، په دین کې به استقامت اختیار کړي او نور به دین پرېښودی. بیا دریم اصل د دې مؤمنان د پاره ذکر کوي، 46 آیت کی، الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم الیه راجعون. دی به یقین ساتي چې دوی ملاقات کوونکي دي د خپل رب سره. صبر صلات دریم اصل د مؤمنان د پاره غ ایمان بالآخرت ده، او اشاره ورته یظنون انهم ملاقو ربهم کی، چې د دې په قیامت باندې ایمان وي. مطلب
دا استقامت فی دین او دا صلات د یهودو خلاف دا آواز دا غي خلاف دا جهاد دا چې دوی کوي فقط د دې د پاره چې انهم ملاقو ربهم وانهم الیه راجعون دوی خپل رب سره ملاقات کوون کی دي او دوی به دی الله ته واپس کړي شي صرف دې د پاره چې د قیامت پر ازمانه الله سشي راضي شي الله چې کوم ذمہ داری په دنیا کې را کړي چې پاغي کې ما سرخرو سرفراز نو پدی سو آیتونو په یو رکوع کې تقریبا دا و آیتونه دي دا آیتونه به طور تمهید بیانېدل ته تمهید کې دا شپږ خبرې شوې کل درې اصول د یهودیت او درې اصول د پار د ایمان والو تحریف کتمان الحق و ترک العمل دا اصول د یهودیت ذکر کړي او د دې مقابل کې درې خصفات د مؤمنانو صبر صلات او ایمان بالآخرت ان شاء الله سبانی سبق کې ومنګه د دې تمهید ډومبنه آیت وایو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم وإياي فارهبون بیا ورپسې خطابات سته شروع کیږي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.